ترخه د خلکو ډیره د مرګي اوله شپه چې تا باندې په قبر کې راځي اوله شپه ترخه د خلکو ډیره ترخه د خلکو ډیره د مرګي اوله شپه چې تا باندې د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د یو مسلمان ځانګړتیاوې چې نن ورځ مې ګرانه ستا اخري ورځ او ستا اخري ورځ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د یو مسلمان ځانګړتیاوې درنو اوریدونکو په تیرې خپرونه کې تاسو واورېدل چې د مسلمان لومړنۍ ځانګړتیا دا ده چې هغه په خپل عمل کې مخلص وي اخلاص ولري ځکه که مسلمان په خپل عمل کې مخلص نه وي اخلاص ونه لري د هغه اعمال د الله رب العزت په نزد باندې هیڅ کم ارزښت نه لري هغه ضایع دي هغه برباد دي هغه عبث دي ځکه بد او ناسم نیت لوی عبادت باطل ګرځوي هیڅ وزن او ارزښت پکې نه پرېږدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السهر ډیری روژهداران دي چې د هغوی لپاره د هغوی د روجو په بدل کې غیر د ولږې نه بل څه نشته او ډیری داسې کسان دي چې هغوی شپې د تهجدو لپاره راپاڅي تهجد کوي خو هغو لپاره کم ثواب نشته الا سحر مګر دا چې هغوی بېخوبه شوي ستومانه شوي ځکه دا دواړه په خپلو عملونو کې اخلاص نه لري په تیر حدیث کې تاسو د هجرت په اړه واورېدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه یقینا چې هجرت یو لوی عمل و چې د مسلمانانو جهاد او مبارزه یې نوي پړاو ته وردننه کړه او د مکې د مشقتونو او کړاوونو د پړاوونو نه مسلمانان په مدینې منوره کې د اسلامي دولت د قیام پړاو ته نقل کړل نو که د یو چا هجرت د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم لپاره وي یعنی اخلاص ولري الله تعالی یې په خپله اجر او ثواب ورته ټاکي خو که د چا هجرت د یو دنیوي کار د لاسته راوړلو لپاره وي په هغه صورت کې د ده هدف هماغه شی دی کیدی شي ترلاسه کړي که څه هم ځینې علما هڅه کوي چې دا برخه د حدیث الى دنیا یصیبها او امرأة ینکحها د مهاجرینو د یو سړي سره وتړي چې د یوې ښځې ام قیس سره د واده کولو لپاره هجرت کړی و حال دا چې که دا ارتباط صحیح وي او که نه وي څه فرق نه کوي ځکه د نس عموم معتبر وي نه خصوصوالی د سبب نو که چا په خپل عمل کې اخلاص درلود صداقت درلود الله رب العزت به یې په خپله اجر و ثواب ورکوي او که چا اخلاص نه درلوده هدف د الله رضا نه وه الله رب العزت هغه نیست او نابود ګرځوي الله رب العزت دې موږ ته زموږ په عملونو کې اخلاص راکړي نو زه مسلمان دعوتګر ته وایم
هغه کسه چې د ژوند په جوړولو کې د الله تعالی نوم ته لیوالی او د الهي شریعت د عملي کولو عزم دې کړی تر څو خلک او ټولنه له ابدي سقوط نه خوندي وساتي او په دې لاره کې خپل ټول مادیات او معنویات مصرفوي. آیا ته به تاواني انسان نه وې که زړه ته پاملرنه ونه لرې او د غوښې د دې وړې ټوټې اصلاح ته پام ونه کړې چې په اړه محمد رسول الله فرمایي که چیرې دا زړه اصلاح شو نو ټول بدن ورسره اصلاح کیږي او که فاسد شو نو ټول بدن ورسره فاسد کیږي. او په دې باندې هم پوه شئ چې زړه یوازې د انسان په نیت اصلاح کیږي او ضمیر د نیت په واسطه صحیح ژوندی ویښ او مراقب پاتې کیږي او د تل لپاره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وینا په یاد لره چې رسول الله وی ومن کانت هجرته الی الدنیا یصیبها او الی امرأة ینکحها فهجرته الی ما هاجر الیه. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای توبا للمخلصین اولئک مصابیح الدجا تتجلی عنهم کل فتنة ظلماء. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی د جنت خوشحالی دی وي مخلصو خلکو ته هغه چې د لارښوونې او هدایت مشالونه دي او د دوی په وجه هرې تیارې نه ډکه فتنه روښانه کیږي. همدارنګه الله رب العزت فرمایی وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمه. الله فرمایی او هغوی ته پرته له دې بل هیڅ امر نه و شوی چې د الله رب العزت بندگی په داسې ډول وکړئ چې دین د هغه د لارښوونو په رڼا کې سمبال کړئ، د حق پالنې په لور مائل او لمنځونه وکړئ، زکاتونه ورکړئ او همدا غوره او روغ دین دی. د مسلمان دویمه ځانګړتیا هغه له شبهو نه ځان ژغورل دي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنهما فرمای چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېدل چې رسول الله وفرمایل بېشکه حلال څرګند او حرام هم څرګند دي او د دې دواړو ترمنځ ځینې امور مشتبه دي چې ډیری خلک یې حکم نه پیژني. نو کوم کس چې له شک نه ځان وژغوره یقینا چې خپل دین او عزت یې له تعرض نه خوندي وساتل او څوک چې په مشتبه امورو کې ښکیل شو حتمی ده چې په حرامو کې به ښکیل کیږي. رسول الله فرمای مثال یې د هغه شپونکي په څیر دی چې خپله رمه د یوې ممنوعه سیمې تر څنګ سره وي. نږدې ده چې دغې سیمې ته مال ور واوړي او پکې وڅریږي او پوه شئ چې د هر چا لپاره یوه ممنوعه سیمه وي او پوه شئ چې د الله رب العزت ممنوعه سیمې د هغه محارم یعنی حرام کړي شوي شیان دي او پوه شئ چې د انسان په بدن کې د غوښې یوه ټوټه ده که چیرې هغه سمه شي نو ټول بدن ورسره سم وي، که چیرې هغه خرابه شي ټول بدن ورسره خرابه کیږي او هغه ټوټه زړه دی. محدثینو کرام دا حدیث یو د هغو څلورو احادیثو څخه شماري چې ټولې دیني لارښوونې له هغو څخه سرچینه اخلي. هغه درې نور احادیث انما الاعمال بالنیات او دویم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ازهد فی الدنیا یحبک الله او دریم من حسن الاسلام المرء ترکه ما لا یعنی. نو زموږ د بحث د حدیث معنا دا ده
چې په مسلمان واجب ده چې حلالو ته مخ واړوي او حلال هغه دی چې الله رب العزت په خپل کتاب کې او محمد رسول الله په خپلو احادیثو کې حلال ګرځولي او له حرامو څخه باید ځان وژغوري. حرام هغه دی چې الله په قرآن کې او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم په خپلو سنتو کې حرام ګرځولي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ترمذي حدیث دی، الحلال ما احله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه. حلال هغه دی چې الله رب العزت په خپل کتاب کې حلال کړي دي او حرام هغه دی چې الله رب العزت په خپل کتاب کې حرام ګرځولي. همدا ډول رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته بیانوي چې د څرګندو حلالو او حرامو په منځ کې ځینې مشتبه امور هم موجود دي چې ډیر خلک یې حکم نه پیژني. نو چا چې له دې امورو نه ځان خوندي وساته نو رښتیا چې د خپل دین او نفس پاک وساته. نو په ټولو کې بریالی دعوتګر هغه څوک دی چې له شبهو نه ځان وساتي، که څه هم ډیرې کوچنۍ وي، او دا خبره د دوه وجوهو نه ضروري ده. لومړنۍ وجه دا ده هغه څوک چې بلونکی دی، دعوتګر دی، د الله دین د الله بندگانو ته بیانوي، باید د تقوا لرونکی شخصیت وي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین حتی یدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بنده تر هغه پورې د متقیانو مرتبې ته نه رسیږي تر څو هغه شیان پرې نږدي چې ظاهرا د خلکو په وړاندې د هغو کول څه باک نه لري، له دې ویرې چې په هغو کې اخته نشي چې ممنوع دي او څه باک پرې شته. دویم دا چې دعوتګر او بلونکی هغه څوک چې د الله دین د الله بندگانو ته بیانوي، خپل ځان خلکو ته قدوه او نمونه ګرځولی دی. د همدې علت له امله چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې میرمن سره په خبرو اترو ولیدل شو، نو د لیدونکو د اشتباه لرې کولو لپاره رسول الله وفرمیل دا زما میرمن صفیه ده. همدا ډول حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به چې کله مسلمانانو ته د یو کار امر کولو، خپله کورنۍ به په هغه کار کې د اخته کیدو نه سخته ډاروله، ځکه چې ټولو مسلمانانو به د ده کورنۍ ته کتل. نو پر همدې اساس کوم کسان چې د نورو د دعوت دنده په غاړه لري، هغوی باید دا نکته په ژوره توګه درک کړي او خپل مسئولیت احساس کړي او په جدي توګه باید خپلو اعمالو ته پاملرنه وکړي، ځکه ډیری خلک د دوی عملونو ته پام کوي. یو شمیر هغه شبهې چې باید ځان ترې وژغورلی شي، زه به تاسو ته یو څو د نمونې په توګه بیان کړم. لومړی د نشهیي شیانو کارول لکه نسوار، سګرټ او همدا ډول نور. هغه څوک چې بلونکی دی، هغه څوک چې دعوتګر دی، د الله دین د الله رب العزت بندگانو ته بیانوي، هغه باید د دې څیزونو د استعمال نه ځان وژغوري، ځان وساتي. همدارنګه د لغوې د ځایونو نه ځان وساتي، لکه کلپونه شو، دا هم د هغو مشتبهو ځایونو څخه حسابیږي چې باید ترې ډډه وکړی شي. همدارنګه هغه بې هدفه او د عفت نه خالی مجلې او رسپاڼې چې د وخت د ضیاع، د عقل د کمزورتیا او د زړه د توان د ختمېدو سبب ګرځي، هم په همدې حکم کې دی باید چې یو داعي، یو بلونکی د داسې څیزونو د استعمال او د لیدنو نه ځان وساتي. بېفایدې او فاسد مجلسونه کول چې د انسان پر شخصیت باندې بد اثر پرېږدي، او هغه خوراک چې اصلي سرچینه یې مشتبه وي، دا ټول هغه مشتبهات دي چې باید ترې ډډه وکړی شي، په ځانګړې توګه یو بلونکی او یو داعي. پر دې برسیره ډیر نور شیان دي چې مسلمان او متقي دعوتګر یې په خپل ریښتوني حس او پاک زړه باندې درک کوي. نو الله رب العزت چې دا لوی نعمت موږ ته را په برخه کړی چې د الله دین د الله بندگانو ته د یو بلونکي او د یو دعوتګر په صفت باندې بیانوو، الله رب العزت دې موږ ته زموږ په عملونو کې اخلاص راکړي. الله رب العزت دې موږ د شبهو او د مشتبهاتو نه وژغوري، تر څو رب العزت زموږ عملونه قبول کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. تنهایی اواله شپه راځي بیا وشپه ده، تنهایی اواله شپه ترخه د خلکو
خلکو ډیره د مرګي اوله شپه چې تا باندې په قبر کې راځي اوله شپه ترخه د خلکو ډیره ترخه د خلکو ډیره د مرګي اوله شپه چې تا باندې په قبر کې راځي اوله شپه ترخه د خلکو ډیره کیدای شي چې نن ورځ مې ګرانه ستا اخري ورځ او ستا اخري ورځ کیدای شي چې نن ورځ مې ګرانه ستا اخري ورځ او ستا اخري ورځ. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د همدغو شبهو په اړه باندې فرمایي، د ترمذي حدیث دی، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، پرېږده هغه شی چې تا په شک کې اچوي او په هغه پسې لاړ شه چې تا په شک کې نه اچوي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من یخالط الریبته یوشک ان یجسره، هغه سړی چې په مشکوکو امورو کې ورننوځي زر ده چې نور جرأت به هم پیدا کړي. په دغه ډول فضا کې دعوتګران او بلونکي د غیبت کوونکو او عیب لګوونکو نه ځانونه ساتي، خپل دین او ابرو د نورو له غیبت نه خوندي ساتي او پاک او منظم پاتې کیږي چې بیا نور خلک هم ورپسې په پاک زړه اقتدا کوي. خو ولې د موضوع د حدیث مطلب د هغو کسانو حالت نه دی چې په بېځایه سختي حلال هم پرېږدي او بیا د زهد دعوا هم کوي، حلال یې پریښي وي او د زهد دعوا کوي. حقیقي زهد د الهي شریعت اتباع او مننه ده، نه باید ترې پورته تګ وشي او نه ترې ښکته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابو داود حدیث دی، لا تشددوا علی انفسکم فیشدد علیکم فإن قوما شددوا علی انفسهم فشدد الله علیهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسې په خپلو ځانونو سختي مه کوئ، ځکه که مو په خپلو ځانونو سختي وکړه بیا به په تاسې هم سختي وشي. لکه چې مخکینیو قومونو په خپلو ځانونو سختي وکړه نو الله رب العزت پرې هم سختي وکړه. نو دغه دي پاتې شونې په چیلخانو او دیرو کې په دلیل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت ولوست او هغه رهبانیت چې دوی په خپله ایجاد کړی و ما پرې نو فرض کړی. همدارنګه الله رب العزت په سورة مائده کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. ای مؤمنانو هغه پاک سیزونه مه حراموئ چې الله رب العزت درته حلال کړي دي او تیری مه کوئ، بېشکه الله رب العزت تیری کوونکي نه خوښوي. او معنا ده ومن وقع فی الشبهات وقع فی الحرام، دا ده چې څوک په مندوباتو یعنی مستحباتو کې سستی کوي حتمی به واجبات پرېږدي، او څوک چې په مکروهاتو کې سستی کوي حتما به حرامو کې اخته کیږي، او څوک چې په شبهاتو کې اخته کیږي حتما به په حرامو کې اخته کیږي. لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې د وضاحت لپاره د داسې شپونکي مثال ورکوي چې د ممنوعې منطقې تر شا او خوا خپله رمت سره وي، ژر ده چې مال به یې دغې سیمې ته ورګډ شي. د همدې مناسبت له امله رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه یادونه کوي او فرمایي د غوښې یوه ټوټه ده چې د بدن سموالی او خرابوالی د هغې د سموالي او خرابوالي سره تړلی دی. ځکه زړه جوارحو ته فرمان ورکوونکی دی. که چیرې د انسان زړه د الله په مینه او ویره باندې آباد شو، د انسان د غړو حرکات به سم شي، د حرامو او شبهو نه به ډډه کوي. همدا د زړه مؤثریت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به تل دا دعا کوله، اللهم انی اسألک قلبا سلیما، ای زما ربه زه له تا نه سلیم زړه غواړم. او رسول الله به دا هم فرمایل لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه،
د بنده ایمان نه برابریږي تر څو یې چې زړه برابر نشي. د انسان زړه هغه مهال سم جوړیږي چې کله په هغه کې د الله معرفت، د الله عظمت، د الله خشیت، د الله هیبت، رجا، امید او پر الله رب العزت توکل ځای ونیسي او همدا څو ټکي د توحید حقیقت او د لا اله الا الله مفهوم دی. او که چیرې خدای مکړه زړه فاسد شو، هیلې او شهوت پرستی پرې مسلط شول، بیا به د ټولو غړو او جوارحو حرکات د فساد په لور ځي. شبهاتو کې به اخته کیږي، حرامو ته به لاس اچوي. تر ټولو لوی شی چې د زړه د اصلاح سبب ګرځي هغه علم دی چې د هغه په واسطه د انسان په زړه کې د الله د صفاتو معرفت، د الله مراقبت، په هر حال کې د هغه نه ویره او امید، رغبت په هغو نعمتونو کې چې د هغه سره دي او له عذاب نه ویریدل او په هر کار کې په هغه توکل ځای نیسي. او تر ټولو لوی شی چې زړه فاسدوي ناپوهي ده چې د انسان په زړه کې مرضونه لکه بیکاره عقیده، په حرامو کې جرأت، ګناهونه کول، تکبر، کینه، ځان لوی ګڼل، ځان ښودل، په الله او د هغه په بندگانو بدګماني کول، نعمتونو او اوامرو ته یې په سپکه کتل، دا هغه څه دي چې زړه فاسدوي. نو الله رب العزت دې موږ ته داسې علم راکړي چې د هغه علم په واسطه باندې زموږ په زړونو کې د الله رب العزت د صفاتو معرفت ځای ونیسي، د الله رب العزت مراقبت ځای ونیسي، د الله رب العزت نه ویره او امید زموږ په زړونو کې الله رب العزت ځای کړي. او الله رب العزت دې موږ د هغې ناپوهي نه وساتي چې د هغې ناپوهي په وجه باندې زموږ په زړونو کې مرضونه پیدا کیږي او د هغو مرضونو په واسطه الله رب العزت زموږ زړه فاسدوي. چې زړه فاسد شه نو بیا ټول بدن فاسد دی. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته د نیکې لارې لارښوونه وکړي تر څو رب العزت زموږ نه راضي شي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. ترخه د خلکو ډیره د مرګي اوله شپه چې تا بندي په قبر کې راځي اوله شپه. ترخه د خلکو ډیره ماښام چې رانږدې شي نه بلا د مسافر، نه بلا د مسافر، ماښام چې رانږدې شي نه بلا د مسافر، نه بلا د مسافر. تیریږي خو پر ډیره ناکامي اوله شپه، تیریږي خو پر ډیره ناکامي اوله شپه. ترخه د خلکو ډیره، ترخه د خلکو ډیره د مرګي اوله شپه چې تا بندي په قبر کې راځي اوله شپه. ترخه د خلکو ډیره، ترخه د خلکو ډیره د مرګي اوله شپه چې تا بندي په قبر کې راځي اوله شپه. ترخه د خلکو ډیره راځي به یوه ورځ د تنهایۍ اوله ورځ، تنهایۍ اوله ورځ راځي به یوه ورځ د تنهایۍ اوله ورځ، د تنهایۍ اوله ورځ راځي به یوه شپه د تنهایۍ اوله شپه، راځي به یوه شپه د تنهایۍ اوله شپه. ترخه د خلکو ډیره، ترخه د خلکو ډیره د مرګي اوله
شپه چې تا بندي په قبر کې راځي اوله شپه ترخه د خلکو ډیره ترخه د خلکو ډیره د مرګي اوله شپه چې تا بندي په قبر کې راځي اوله شپه ترخه د خلکو ډیره بسم الله ابتدا او انتها بڑا ترخه دي همدا بڑا ترخه دي بسم الله ابتدا او انتها بڑا ترخه دي همدا بڑا ترخه دي د ژوندون اخیری ورځ او د مرګي اوله شپه د ژوندون اخیری ورځ او د مرګي اوله شپه ترخه د خلکو ډیره ترخه د خلکو ډیره د مرګي اوله شپه چې تا بندي په قبر کې راځي اوله شپه ترخه د خلکو ډیره ترخه د خلکو ډیره د مرګي اوله شپه